Ji assalamu alaikum and most welcome to our today's class and it is about advanced English. Nan mamung zdako advanced English. Yo we am English chikam mung rozmara zindagi ki wayu. For example mung wayu don't touch las marawla. خو یو وی advance English هغه انګلیش چې هغه ډیر زیات خوند کوي په ویلو کې نه صرف په ویلو کې بلکې اوریدلو کې هم ډیر زیات خوند کوي که تاسو چرته غواړئ چې تاسو انګلیش ایڈوانس شي تاسو انګلیش کې امپروومنت تبدیلی چینج راشي نو دا ویډیو تاسو تر اخره پورې وګورئ او مزه ته واخلئ او فائدہ ته واخلئ فار ایگزامپل مونږ وایو کنه بی پنکچوال مطلب دا وخت پابندي وکړه مونږ وایو بی پنکچوال دا وخت پابندي وکړه بی پنکچوال په ځای که مونږ چرته ایڈوانس ټکی یوز کو مونږ وایو بی ان ټایم پښتو مطلب سیم دی د وخت پابندي وکړه یو کس د وخت پابندي کوي مونږ وایو بی ان ټایم د وخت پابندي وکړه د عام انګلیش دی بی پنکچوال خو چرته د ایڈوانس انګلیش مونږ وایو بی ان ټایم د وخت پابندي وکړه فار ایگزامپل مونږ وایو ګډ بای د الله په امان ګډ بای ډیر ریئر مطلب ډیر عام یوز کیږي عام انګلیش کې مونږ وایو که مونږ چرته ایڈوانس انګلیش کې ویل غواړو د ګډ بای والا مونږ وایو سی یو د الله په امان سی یو مطلب دی هم دغسې مطلب دی چې الله په امان راځئ چې د کلاس شروع کوو د کلاس شروع کولو نه مخکې تاسو ته یو درخواست کوم چې تاسو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ نشان هم ورسره وهئ په دې کلاس کې نن موږ سره پیله جمله چې ده هغه ده ډونټ ټچ مونږ انګلیش کې وایو انګریزی کې وایو ډونټ ټچ لاس مه راوړه ډونټ ټچ په ځای مونږ ایډوانس انګلیش کې داسې ویلی شو د ډونټ ټچ مطلب به یې دغه یې لاس مه راوړه خو مونږ ویلی شو هینډز آف یا مونږ داسې هم ویلی شو هینډز اپ ډونټ ټچ په ځای مونږ هینډز آف یا هینډز اپ لاس مه راوړه مطلب یو شی دی خو هینډز آف یا هینډز اپ څونه خو ویلو کې څونه خوند کوي د ډونټ ټچ په ځای مونږ ویلی شو هینډز آف بله جمله ده مونږ سره مونږ وایو ګډ بای مطلب دی د الله په امان که دې په ځای مونږ چرته ایډوانس انګلیش یو ټکي یوز کو جمله یوز کو مونږ وایو سی یو هم مطلب دی د الله په امان بله جمله ده مونږ سره مونږ وایو I am interested in it پښتو کې مطلب دی زه پکې دلچسپ یمه که مونږ چرته ایډوانس انګلیش کې ویل غواړو مونږ به وایو I am into it هم مطلب دغه دی زه پکې دلچسپ یمه زه پکې انټرسټډ یمه I am into it بله جمله ده مونږ سره که تاسو چرته څه اورئ فار ایگزامپل یو کس لګیا دی مونږ اورو I am listening زه اورم I am listening دپاره ایډوانس انګلیش کې مونږ ویلی شو I am all ears زه اورم ښه بله ډېره عامه جمله مونږ وایو how are you څنګه یې تاسو څنګه یې how are you تاسو څنګه یې how are you دپاره مونږ ایډوانس انګلیش کې ویلی شو how is it going یا داسې هم ویلی شو how you doing د دې درې مطلب سیم دی خو دا اولنۍ جمله how are you دا ډیره عام یوز کیږي مونږ یې روزانه وایو که دې په ځای مونږ چرته ایډوانس وایو مونږ به وایو how is it going یا how you doing جی بله جمله ده مونږ سره مونږ وایو I am very hungry hungry وایي وږي ته د پښتو مطلب دی زه ډېر وږی یم I am very hungry زه ډېر زیات وږی یم very hungry ډېر زیات ښه زه ډېر زیات وږی یم I am very hungry دا عام انګلیش کې ویلی شي که مونږ چرته د دې ایډوانس انګلیش ویل غواړو نو مونږ به وایو I am famished د پښتو مطلب سیم دی زه ډېر زیات وږی یم خو دا په ویلو کې لږ خوند کوي I am famished یا زه ډېر زیات وږی یم دې دپاره مونږ ایډوانس انګلیش کې داسې هم ویلی شو I am starving زه ډېر زیات وږی یم جی بله جمله ده let's start پښتو مطلب دی راځئ چې شروع کړو دپاره مونږ انګریزی کې عام انګریزی کې مونږ وایو که نه let's start راځئ چې شروع کړو ښه دې دپاره ماډرن انګلیش کې چې کوم شیز یوز کېږي هغې ته وایي let's kick off څونه خوند کوي په ویلو کې let's kick off هم داسې مطلب دی راځئ چې شروع کړو جی بله جمله ده مونږ وایو که نه I am leaving زه ځم چې کله یو سړی دی هغه وایي I am leaving زه ځم دې دپاره په ایډوانس انګلیش کې هغه داسې ویلی شي I am going to off یا I am going to off ډېر خوند کوي زه ځم I am going to off ها بله جمله ده مونږ سره مونږ وایو me too یو څه خبره کېږي نو مونږ وایو چې me too
زه هم مطلب دی زه هم می ټو زه هم د دې پر ایڈوانس انګلیش کې مونږ ویلی شو سو ام آی هم دم سیم مطلب دی زه هم سو ام آی جی بله جمله ده مونږ سره مونږ وایو آی ام ویری بیزي زه ډېر زیات مصروفه یم زه ډېر زیات بیزي یم آی ام ویری بیزي دا مونږ ډېر زیات عمومي زندګۍ کې یوز کوو روزانه یوز کوو نو د دې لپاره مونږ ویلی شو آی ام سویمپډ اوس مونږ وایو شي از ویری انګري هغه ډېره په غوسه ده یو جینۍ دغه ډېره په غوسه ده مونږ وایو شي از ویری انګري هغه ډېره په غوسه ده نو د دې لپاره ایډوانس انګلیش کې ویلی شي شي از پیسډ آف هغه ډېره په غوسه ده شي از ویری انګري دا عام انګلیش دی که د ایډوانس انګلیش مونږ وایو شي از پیسډ آف جی بله جمله ده اټس ناٹ ډیفیکلټ مونږ وایو دا مشکل نه دی مونږ وایو اټس ناٹ ډیفیکلټ دا مشکل نه دی دا عام انګلیش دی که مونږ د ایډوانس انګلیش چېرته ویل غواړو مونږ وایو اټ از ناٹ راکټ ساینس وایي مشکل ته چونکې دلته کې ناټ ورته لګېدلی دا څه مشکل نه دی اټس ناٹ راکټ ساینس جی بله جمله دا مونږ وایو کیپ اټ ا سیکرټ دا ځان سره راز وساته سیکرټ وایي راز ته کیپ اټ ا سیکرټ ځان سره راز وساته د ایډوانس انګلیش دی کیپ اټ انډر ریپس دا ځان سره راز وساته دا د ایډوانس انګلیش کې یوز کیږي اوس یو کس بل کس تنګوي کس ورته وایي ډونټ انوی می ما مه تنګوه ډونټ انوی می دا عام انګلیش کې یوز کیږي که چېرته ډونټ انوی می په ځای سړی ایډوانس انګلیش یوز کول غواړي نو هغه به وایي ډونټ ډرایو می کریزي ما مه تنګوه جی بله جمله ده مونږ سره مونږ وایو آی ایم ویری ټایرډ زه ډېر زیات ستړی یم که د عام انګلیش په ځای مونږ چېرته ایډوانس انګلیش یوز کول غواړو مونږ به وایو آی ایم وان آوټ زه ډېر زیات ستړی یم بله فکره ده مونږ سره آی ایم ویری ایکسایټډ زه ډېر زیات پرجوش و جذبه کې یم آی ایم ویری ایکسایټډ زه دې کار کولو دپاره زه ډېر زیات جوش و جذبه کې یم دا مونږ عام انګلیش کې وایو روزانه یې وایو که چېرته د دې لپاره مونږ ایډوانس انګلیش وایو نو مونږ به وایو آی ایم پمپډ اپ زه ډېر زیات جوش و جذبه کې یم آی ایم پمپډ اپ جی بله جمله ده اٹ از ټایم ټو سټډي دا د سبق وخت دی دا د کار وخت دی اٹ از ټایم ټو سټډي دا عام انګلیش دی که د ایډوانس انګلیش مونږ چېرته ویل غواړو نو مونږ به وایو اٹ ټایم ټو هیډ د بوکس دا د سبق وخت دی جی بله جمله ده ګوډ لک مونږ وایو کامیاب شي ګوډ لک نو د دې لپاره ایډوانس انګلیش کې یوز کېږي بریک الج کامیاب شي جی بله جمله ده مونږ سره مونږ وایو when will it finish دا به کله ختمیږي یا ختم شي دا به کله ختمیږي when will it finish دا مونږ عام انګلیش کې وایو د دې لپاره که مونږ چېرته ایډوانس انګلیش وایو مونږ به وایو when will it come to an end جی بله جمله ده مونږ وایو stay right there عامه جمله ده stay right there هلته اوسه یا ودرېږه هلته اوسه stay right there د ایډوانس انګلیش په مونږ وایو stay put هلته اوسه یا هلته ودرېږه جی بله جمله ده مونږ وایو خیال کوه be careful خیال کوه د دې لپاره که چېرته مونږ ایډوانس انګلیش یوز کول غواړو مونږ به وایو watch out خیال کوه بله جمله ده مونږ وایو که نه اول ته یا څه کار شروع کوو یا څوک دوه کسانو بس کې یو ورته وایي ته اول وسکه بل ورته وایي ته اول وسکه مونږ وایو یو فسټ اول ته د دې لپاره مونږ انګلیش کې وایو after you اول ته بیا زه جی بله جمله ده مونږ وایو که نه start again بیا شروع کا مونږ وایو چې بیا شروع کا start it again یا start again د دې لپاره ایډوانس انګلیش کې یوز کېږي start over مطلب دی بیا شروع کا د دواړو مونږ چې کومې جملې نن وویلې د دواړو مطلب سیم دی خو د دې چې کومه ده ایډوانس انګلیش چې هغه په ویلو کې خوند کوي کم چې نیټیو یوز کوي کم چې انګریزان یوز کوي هغه انګلیش ته وایي مونږ ایډوانس انګلیش چې هغه په ویلو کې په اورېدلو کې خوند کوي
یو نوي ټکي راځي موږ سره، موږ هغې ته وایو ایډوانس انګلیش. امید ساتم چې تاسو به د کلاس نه مزې اخیستې، خوند مو اخیستې او فایده مو ترې اخیستې. که تاسو چېرته د کلاس نه فایده اخیستې، تاسو انګلیش کې ورته بدلون راغلی، نو کمنټ سیکشن کې موږ ته منشن کړئ. ډېره مننه.